ملګرو سهار دی، سهار وختي دی، 7 بجې دي تقریبا. د کندهار ښار عینو مینه کې یو. نو اوس د خیر سره د عینو مینې څخه وځو او ځو سپین بولدک ویش بازار ته. د خیر سره هلته ځو، د ویش بازار ګورو، شورمان ګورو، عمومي بازار یې چې کوو. او تاسو ته به د ټوله لار او د ویش بازار، شورمان هر څه د خیر سره در وښیو. له موږ سره اوسئ، مننه. دوستانو، نو لکه څنګه چې تاسو یې په وینئ هم، موږ له خیر سره د عینو مین څخه راووتلو. نو ځو به د خیر سره مخ پر ویش باندې. دغه چرایي چې تاسو وینئ دا د چپه لاس ته، دا د کندهار اول دورایي دی. مخامخ که ولاړ سئ د خیر سره، نو چې دغسې د کندهار ښار ته پسې اوله چارهیي د احمد ولي کرزي چارهیي ده، دغسې ځې ازرچي بابا دی، مدد چوک دی، نو دغسې پسې مخ ته ځې کندهار ښار دی. خو موږ په چپه لاس چې راکاټېږو، نو چې راکاټ هم سولو، دا نو مخامخ ځو د خیر سره مخ پر ویش باندې. دا د ویش سړک دی. نو ملګرو، میده میده د خیر سره بولدک ته را داخلېږو. بولدک ته د خیر سره راورسېدلو. دغه ځای څخه نو بالا میده میده بازار پسې شروع کېږي. دغسې ورته ګورئ، خوند ځینې واخلئ، د ویش بولدک بازار ووینئ، خوند پر واخلئ.